زما عنایت یوسفزي نوم دی او د کوز دیر ماندېش اوسېدونکی یم او کومه دا انټیک چې موږ راجمع کړلي دا اوزار چې موږ راجمع کړلي دا پخواني قامي ورثه چې موږ جوړه کړله دا موږ په خپل اپنی مدد اپ تحت دا موږ جوړه کړله او دا سامان موږ کلیکټ کړی دلته راغونډ کړی دی ټول نه مین وجه دا و چې لکه د هر قوم څه تاسو وګورئ که ته پنجاب دی که سیند دی که نور برټش خلک دی هغوی د خپلو پخواني اوزارو یا د پخواني اثارو د خپلو انټیګو ډېر زیات قدر کوي خو زموږ دا بدقسمتي و چې د کله نه څومره په دې علاقه کې تاسو ته پته چې کرایسیس راځي یا د جنګ په شکل کې راځي یا د زلزلو په شکل کې راځي یا رسن پښتانه ته ډېر زیات متاثره کېږي نو دا تیر شوي دی 2007 کې چې رقم کرایسیس راغلو په دې کې د پښتنو زموږ دا بیل ډېر زیات متاثره شو ورو ورو زموږ دا انټیګ ورکېده مکمل نو ما بس یو سوچ وکړو چې یاره دا سامان چې دی په څه ذریعه باندې راغونډ کړو دا زموږ د راتلونکي جنریشن لپاره موږ داسې یو ځای دی له جوړ کړو چې هغو راځي او هغو دا وپېژني چې آیا زموږ مشرانو په دې څیزونو څومره محنت کړی څومره خواري کړله دلته خو تقریبا که ایټم وګوري نو تقریبا د 200 نه به زیات ایټم ځکه چې په دې کې یوه شو لاټین شو خاخی شو راشپیل شو میچن شو چج غلبیل کندو تنورونه نغارې او مختلف قسم که دا تاسو وګورئ نو یاره کم از کم 200 ایټم به یو د هر یو ایټم به زموږ څه 15 شپږ اقسام وي کم از کم د 100 سال نه اباو ذکر دي چې په دې کې را کومه تورې دي یا ټوپکې دي نو دا د 1900 نه مخکې یوز شوي دي یا اوس دا خاخۍ او راشپیلونه دا یوې دي نو دا بالکل زړې شوي دي لکه دا د 100 سال نه اباو دي ځکه چې دا د کوم مشرانو دي نو هغه 50 سال د هغې د مرګ وشو د مختلفو علاقو نه موږ سامان چې څومره پښتانه دي نو هغه چې چا مونږ ته هېڅ خبر راکړی دی چې هر زموږ څه دا اوزار دی دا هسې پروت دی هغه مونږ یا تلي یا هغو په خپله راوړی دلته کې مونږ ته حواله کړی دی په بعض ټیم کې یا زه کور یم یا نه یم یا کور کې څوک خبر شي یا نه شي خلک راشي او دې ته یوه جدا لاره راغلې ده دا سامان ویني نو وروسته یا د فون په ذریعه یا د فیسبوک په ذریعه باندې بیا هغو د دې ډېره زیاته ستاینه کوي او دغه خلکو دغه انټرسټ نه او دغه دلچسپۍ نه ماته پته لګي چې یاره خلک په دې سامان کې نو زما هغه شوق نور هم سیوا شو یاره چې زه اوس زما اړه غواړي چې یاره زه په دې کې اوس کمرې جوړې کړم لکه چې خلک دې له بار نه کوم ټورست راځي دلته زموږ سره شپې سیسټم هم کولی شي بیا یا دلته شپه کوي دلته ګرځېدی شي دا په داسې لوکیشن باندې دی چې دا خلک خوبصورته ځای دی لکه لاندې سیند دی انتهایي نږدې دی په واکینګ ډسټنس باندې دی د جي ټي روډ نه بالکل داسې موقع راغلی دي چې لکه په هغې کې لکه یا زموږ آرمي ملګري راغلي دي یا زموږ انتظامیې والا ډي سي صاحب شو اے سي صاحب شو هغو راغلي دي هغو مختلف فنکشن قامي اجري کړي هغې لپاره دا سامانونه هغو بار وړل دي یاره چې اوس خو دې سره چې اوس خلک چې سوشل دور راغی او الکترانیک دور دی او ټول مختلف مشیني اوزار راله تریشلي رالي ټکټري رالي د بجلۍ نور اوزار داسې راله چې لکه هغې د کروندې هر څه بدل شو نور په کورونو کې داسې حالات جوړ شو چې جیپس او ماربل ولګېده لکه د کندوانو د تنورونو استعمال ختم شو نو د 1990 نه چې په پرادې خو کومه زه وینم د 1990 یا 95 نه پرادې خو زموږ د پښتنو 80% اوزار چې دي دا مکمل لکه یا ضایع شو او یا هغې استعمال خلکو پرېښودو کتونکو ته زه دا پیغام ورکوم چې یاره ستاسو په کورونو کې کومه پخوانو مشرانو کومه انټیک دي د دې ډېر زیات قدر وکړئ او دا مه ورکوئ که ستاسو څه څیزګۍ نه وي چې یاره دا تاسو نشئ سمبالولی دا سامان مونږ له راکئ مونږ به پسې در شو یا یې مونږ ته راورسوئ دا به مونږ محفوظ کړو ستاسو مشرانو پیکچر به ورسه ولګي چې یاره دا د پلانکي حاجي صاحب دی دا د پلانکي ماما دی دا د پلانکي لالا دی دا سامان به زموږ سره بالکل ستاسو یو امانت پروت وي خو دا سامان مه ورکوئ دا زموږ د راتلونکي نسل لپاره یو یادګار په طور پاتې شي